د زابل یو شمېر ځوانان د پوهنې پر وزارت نیوکه کوي چې د زابل د پوهنې ریاست اړوند رسمي بستونه چې کلونه وړاندې یې مرکز کابل او نورو ولایتونو ته انتقال کړي بیرته یې زابل ته نه دي ورکړي. د دوی په وینا اوس د زابل په زیاتو سیمو کې ښوونځي پرانیستل سوي، خو د رسمي تشکیل د نه موجودیت له امله مسلکي ښوونکي زړه نه ښه کوي چې په خدمتي ډول نوو پرانیستل سوو ښوونځیو کې تدریس وکړي. پوهنې وزارت له لوري د زابل ځینې بستونه د مرکز او ولسوالیو په شمول نور ولایات ته انتقال سوي دي چې د شاوخوا 3.5 لا 500 پورې بستون دي. موږ غواړو له مرکزي حکومت څخه دغه بستونه بیرته زابل ته انتقال کړي او زابل ته ورکړي. موږ د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه کوو چې د پوهنې د وزارت د زابل د پوهنې د ریاست چې کوم بستونه مرکز ته انتقال شوي دي د معلمینو هیله کوو چې بیرته زابل ته ورکړي. زابل کې اشد ضرورت ته ورته د زابل د ولایت شورا غړي هم د نوو پرانیستل سوو ښوونځیو لپاره د رسمي تشکیلاتو نشتون او نورو ولایتونو ته انتقالېدلې د دې ولایت د پوهنې بهیر د پرمختګ په وړاندې ستر خنډونه بولي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ 680 بستونه نورو ولایتونو ته خدمتي تللي دي او زموږ معلمان بېروزګاره ناست دي. مخکې زموږ مکتبونه چې وو هغه نه وو، زموږ مکتبونه ټول خلاص دي الحمدلله. نو که چیرې وزیر صاحب دغه له موږ سره کومک وکړي او موږ د خپل بستونه بیرته ولیږي د نورو ولایتو 283 بستونه زموږ له ولایت څخه نورو ولایتو ته انتقال شوي دي. زموږ د معارف د ریاست سره اوس خاص امکانات نشته چې کومو ولسوالیو یا کومو ساحو ته مکتبونه ورکړي. نو په دې اړوند باندې ډېر زموږ خلک د مشکل سره مخ دي. د زابل د پوهنې رئیس نصر الله زاید مني چې د دې ولایت تر 200 زیات بستونه کلونه وړاندې د ښوونځي د بندېدو او ناامنۍ له امله نورو ولایتونو ته لېږدول سوي، خو وايي په دې وروستیو کې د پوهنې وزیر ورسره ژمنه کړې چې دا بستونه به بیرته زابل ته انتقال کړل سي. د دغه مشکل د حل په خاطر باندې مو بار بار د وزارت قدرمن رهبري څخه غوښتنه کړې وه د خپلو پیشنهادونو او مکتوبونو پر اساس باندې چې د زابلیانو حق و زابلیانو تشویش و زابلیانو شکایت درلودی په دې ارتباط. ولې د وزارت قدرمن رهبري زموږ غوښتنو ته تر ډېره حده پورې رسیدګي وکوله او په اخر ځل چې موږ سفر کابل ته درلود د ولایت مقام قدرمن رهبري او د شورا د مشرتابه سره د وزارت مقام قدرمن وزیر صاحب په دې ارتباط کلکه وعده وکړه زابل د معارف ته رسید د کلونو مخکې بستونه چې کوم نورو ولایتونو ته انتقال شوي دا به بیرته زابل ته انتقالېږي. د دې ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې زابل په خپل تشکیل کې څه باندې 240 ښوونځي لري چې له دې جملې څخه یې 200 ښوونځي فعال او 40 نور لا هم د ناامنیو د ودانیو د کمښت او ښوونکو د کم تشکیل له امله تړلي پاتې دي.